سلامونه او احترامات ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. د یو نوې موضوع او د یو نوې ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو امید لرم چې تېرې شوې ټولې ویډیوګانې به تاسو کتلي او څه ناڅه به مو نوې اورېدلي، نوې به مو زده کړي. کوشش وکړئ دغه ویډیوګانې دا د ټولو ملګرو سره شریکې کړئ په خاص ډول باندې د نوي راغلو ملګرو سره، ځکه اکثرا ملګري دغسې د غلطو مشورو د وجې نه دوی ته جنجال جوړ شي، مشکلات ورسره جوړ شي. ملګرو یو څو ملګرو څه وخت مخکې کمنټونه کړي وو چې د پناه غوښتنې په اړه باندې چې هر کله موږ فرانسې ته داخل شو نو یعنی کوم داسې خبرې چې موږ په یاد ولرو څنګه پناه غوښتنه کولی شو. دا ډېر مهمه پوښتنه وه، ځکه دې د وجې ډېرو ملګرو ته مشکلات جوړ شو. ټول نه ډېر یو مهم مشکل دی چې زه هغه تاسو ته وروسته د دې ویډیو په اخر کې په ګوته کوم چې اکثرا ملګري دغه مشکل سره مخ شو. نو زه غواړم چې لږ معمولي زه تاسو ته دا ووایم چې څنګه تاسو پناه غوښتنه کولی شئ. ملګرو هر کله چې یو کس په فرانسه کې داخل شي دی باید په عاجل ډول هر څومره چې زر کېږي دی باید پناه غوښتنه وکړي، او د هغې یوه وجه ده او هغه دا ده چې په 90 ورځو کې یعنې په 3 میاشتو کې باید یو کس دلته په فرانسه کې پناه غوښتنه وکړي. که چیرې دی په فرانسه کې پناه غوښتنه نه کوي په 90 ورځو کې یا په 3 میاشتو کې، دی کوم داسې یو جدي او ډېر ستر مشکل سره مخ کېدی شي. د دغه مشکل په اړه باندې به زه د ویډیو په اخره کې خبره کول غواړم، خو هغې نه اول تاسو دا وایم چې تاسو څنګه پناه غوښتنه کولی شئ. په خاص ډول کې چیرې یو ملګری دلته پاریس یا ایلدفخان سیمه کې نو هغه به څنګه پناه غوښتنه کوي. هر کله چې یو ملګری راشي دوی ټول اول دوی باید د وفي سره وخت واخلي. وفي یو مخصوص یو خاص نمبر د دې لپاره جوړ کړی چې په هغه نمبر به دوی زنګ وایي. که هر چاته دغه نمبر ضرورت وي نو تاسو کمنټ کې وایئ، زه تاسو ته کمنټ کولی شم. دې نه علاوه بیا هم زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم ولیکم او کمنټ به درته هم کم. دغه نمبر ته باید تاسو زنګ وایئ، تاسو ورسره وخت والئ او هر کله تاسو وخت واخیستو نو ستاسو پناه غوښتنه پروسه د دغه وخت دغه ځای نه شروع کیږي. وفي یو رسمي اداره ده دلته، دغه اداره ده چې ستاسو د پناه غوښتنې د پروسې په جریان کې به ستاسو څو ځلې د وفي سره تاسو مخ کیږئ، ستاسو به ورسره ملاقاتونه کیږي، نو بیا به په صحیح ډول باندې تاسو وفي اداره وپېژنئ انشاءالله. بل دغه نمبر ته چې هر کله تاسو زنګ وایئ باید ستاسو موبایل کې تاسو سره کریډټ یا پیسې، ځکه دغه نمبر ته زنګ وهل دا وړیا نه دی، دا فری نه دی. نو ځکه تاسو ضرورت چې تاسو په موبایل کې پیسې ولرئ تر څو تاسو دغه نمبر ته زنګ وایئ. بله مهمه خبره دا ده چې هر کله تاسو دغه نمبر ته زنګ وایئ دا ډېر وخت نیسي، نو باید تاسو صابره پاتې شئ، صبر ورته وکړئ تر څو ستاسو نمبر ستاسو زنګ هغه وچک کړي او تاسو نه ستاسو هغه بنیادي اولني معلومات واخلي، ستاسو نوم، تخلص، تاریخ تولد، او د هغې نه بعد تاسو ته وخت درکړي او په هغه وخت تاسو ورځئ ستاسو پناه غوښتنه شروع کیږي. بله خبره دا یاد په تاسو ولرئ چې په دغه شمیره باندې تاسو د دوشنبې نه واله تر د جمعې پورې د سهار 9 بجو نه تر د ماسپښین 4:30 بجو پورې تاسو زنګ وهلی شئ. که چیرې ستاسو نمبر دوی نه جګوي او تاسو ډېر ځل زنګ والئ نو کوشش وکړئ چې هر ځل تاسو کله زنګ وایئ وخت ډېر وځي تاسو د خپل موبایل یو سکرین شاټ ځان سره اخلئ. دغه سکرین شاټ بیا تاسو د ثبوت په ډول باندې په راتلونکي وخت کې تاسو ته په کار راځي او تاسو دا ښودلی شئ. لکه څنګه مثال په ډول باندې یو کس نمبر یې جګ نه کړو نو دلته په پاریس کې ورځني داسې ادارات شته، داسې دفاتر دي چې هغه تاسو هلته ورځئ او هلته هغو تاسو سره دغه کومک کوي، مرسته کوي تر څو تاسو لا د پناه غوښتنې دپاره وخت واخلي. نو هر کله چې تاسو دغه ادارې ته ورځئ تاسو ورته دغه سکرین شاټونه ښودلی شئ. دې نه علاوه که چیرې تاسو پرفکچور ته ځئ یا پولیس سره تاسو مخ کیږئ، ځکه هر کله چې تاسو پولیس نیسي تاسو سره به کوم ثبوت نه وي، تاسو به کوم رسمي اسناد دلته د فرانسې دولت نه وي اخیستي، تاسو به ګوتې نه وي لګولي، تاسو پناه غوښتنه نه وي کړې، نو دغه سکرین شاټ دغه وخت کې هم تاسو سره کومک کولی شي. نو دې دپاره ښه خبره ده چې تاسو سکرین شاټ خامخا واخلئ. ملګرو هر کله چې تاسو وفي ته زنګ وهئ ښه خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ د 2 نه واله تر 4:30 بجو پورې که تاسو چیرې زنګ وهئ نو ستاسو زویم ستاسو هغه زنګ به زر هغه جګ کړي، ځکه دا په سهار وخت کې اکثرا وخت کې ډېر خلک ورته زنګ وایي. تاسو کوشش وکړئ سهار هم کوشش وکړئ، ماسپښین هم کوشش وکړئ، خو د 2 نه واله تر 4:30 بجو کې دا داسې وخت دی چې ډېر کم خلک زنګونه وایي، نو ستاسو زنګ به هغوی زر جګ کړي او تاسو له به د پناه غوښتنې
وخت درکړي. دین علاوه لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه تاسو دلته مختلف ادارات دي یعنی ورځنی دفترونه په نوم یادېږي یا اکید ژوغ ورته فرانسوي کې وایي داسې د 72 شته ادارات شته هغه هلته اکید ژوغ لري تاسو هلته ورځئ او هلته تاسو سره هغه کومک کوي هلته سوسالیان ناستي تاسو سره په وړیا توګه تاسو سره کومک کوي تر څو تاسو لا د پناه غوښتنې دپاره وخت ونیسي. بل لکه څنګه چې د ویډیو په سر کې ما یو خبره وکړه که چیرې تاسو هر کله چې یو کس فرانسې ته داخل شي دی باید په 90 ورځو کې یعنی په 3 میاشتو کې باید د پناه غوښتنه وکړي. که چیرې د 90 ورځې نه کوي په دغه وخت کې نو دته بیا لکه څنګه چې ما د ویډیو په سر کې تاسو یادونه وکړه که چیرې یو کس فرانسې ته داخل شي او د په 90 ورځو کې یعنی په 3 میاشتو کې د پناه غوښتنه ونه کړي نو دی به اکسلري ریسیپسي به دوی ته ورکړی شي یعنی دی به په یو چټکه پروسه کې داخل شي او دغه پروسه کې چې هر کله دی داخل شو نو بیا به دته د پناه غوښتنې چې کومه پروسه ده کوم دوسیه ده دغه به لږ پیچیده شي لږ مشکلات به ورته ایجاد شي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ په 90 ورځو کې یا د دې نه مخکې هر څومره چې زر کېږي تاسو دلته په فرانسه کې پناه غوښتنه وکړئ. نو یو څه ملګرو دې په اړه پوښتنه کړې وه نو ځکه ما غوښتل چې تفصیلي تاسو سره په دې اړه باندې وغږېږم او تاسو ته معلومات درکړم. امید لرم چې څه ناڅه به نوي تاسو اورېدلي نوي به مو زده کړي. ملګرو یو ځلې بیا تاسو نه دا غوښتنه کوم کوشش وکړئ دغه ویډیوګانې تاسو ټول ملګرو سره شریکې کړئ په خاص ډول د نوي راغلو ملګرو سره تر څو دوی دقیق او صحیح معلومات واخلي. زموږ ویډیو همدومره وه. مننه.